د کهانۍ شروعات د کوین نوم یو هلک نه کیږي چې خپله ښځه ایسلي سحر د خوب نه د اوبو راوړلو دپاره راپاڅوي چې بیا ګوین ډېر په تادۍ سره کپړې بدلې کړي او د دغه ځای نه راوځي او چې کله ګوین د خپلې مور کور ته راشي نو هلته کې دی مور ته وایي چې ما ټوله شپه په چرچ کې تېره کړې ده خو د ده د خولې نه د شرابو بوی راځي چې د دې نه د مور ته د اندازه وشي چې دی دروغ وایي بیا ګوین خپلې مور ته وایي چې نن خو د کرسمس ورځ ده خو د مور ده ته وایي چې زه د کرسمس دپاره تیاره نه یم او ته یوازې لاړ شه اصل کې د ګوین مور په کرسمس کې څه دلچسپي نه وي چې بیا ګوین یوازې روان شي او مور یو خفیه ځای ته لاړه شي دغه خفیه ځای کې نورې ښځې هم د ګوین د مور انتظار کوي او ګوین یو محل ته ورسي چې هلته کې راجا آرتر او کوین ته سر ښکته کړي او ورته وایي چې زما د مور طبیعت ټیک نه دی په دې وجه هغه دلته کې رانه او زه یوازې راولېږم بیا راجا آرتر کوین ځان سره یو ځای کښېني ځکه چې ګوین د ده وراره وي او د نورو میلمنو شکریا هم ادا کړي بل طرف ته د ګوین مور یو خط تیار کړي او په هغې باندې یو مخر ولګوي او چې څنګه دغه خط پرېږدي نو هغه په هوا کې روان شي او د لږ مخکې تلو نه پس اوس وځي ویره شي او اچانک د دغې غیرې نه یوه ونه راوچته شي بل طرف ته محل ته ګرین نای راشي او د راجا ښځې له یو خط ورکړي او چې څنګه د راجا ښځه دغه خط لوستل شروع کړي نو داسې ورته ښکاري چې زه چا په خپل کنټرول کې اخیستی یم اصل کې په دې خط کې ګرین ناین راجا له د مقابلې چیلنج ورکړی وي چې بیا د راجا ښځه په محل کې اعلان وکړي چې چا هم ګرین ناین سره مقابله وکړو هغه مقابله یې وګټه نو د دنیا دولت به د هغه قدمونو ته راشي خو دا یوه خبر ځان سره یاد ساتئ چې تاسو څنګه ګزار په ګرین نای باندې وکئ او شکست ورله ورکئ نو یو کال بعد به ګرین نای راځي او په هغه کس باندې به هغه شانتې ګزار کوي څنګه چې په ګرین نای باندې کړی وي او چې کله په ټول محل کې څوک هم ګرین نای سره د مقابلې کولو دپاره تیار نه وي نو په دې کې ګوین ګرین نای سره د مقابلې کولو دپاره میدان ته راوځي راجا آرتر د ګوین نه دومره خوشحاله شي چې هغه له د مقابلې کولو دپاره خپله توره ورکړي خو ګرین نای په ده باندې د مخامخ نه حمله ونه کړي بلکې سر ورته ښکته کړي ورته وایي چې ما نه سر قلم که چې بیا ګوین په یو ګزار کې د ګرین نای نه سر جدا کړي خو لږ وخت بعد د ګرین نای تنه خپل سر په لاسونو کې راوچت کړي او ګوین ته وایي چې یو کال بعد به دوباره ملاویږو او بیا د دغه ځای نه لاړ شي چې د هغې نه پس په محل کې ټول خلک د ګوین د بهادرۍ تعریفونه شروع کړي اوس د دې واقعه نه موږ یو کال بعد وخت وینو چې ګوین ایسل سره ژوند تیروي او د خپل ژوند نه مزې اخلي خو یوه ورځ چې دی کله کور ته راشي نو خپله مور راجا آرتر سره په خبرو باندې وویني راجا آرتر ګوین ته وایي چې تا د کرسمس باره کې څه سوچ وکړو ځکه چې یو کال مخکې د ګوین ګرین نای څخه کومه مقابله راغلې وي نو ګوین اوس د هغې نه یوه ټوقه جوړه کړې وي خو راجا آرتر ورته وایي چې دغه ګیم لا ختم شوی نه دی ځکه چې یو څو ورځې بعد به ستا مقابله دوباره ګرین نای سره راځي د دې خبرې اورېدو نه پس د ګوین مور یو څو ښځو سره د منترو یوه پټۍ تیاره کړي بیا چې کله ګوین ګرین نای سره د مقابلې کولو دپاره روانېږي نو ایسل د د منې کولو ډېر کوشش وکړي خو ګرین منې نه شي او د روانېدو په وخت کې د مور دله د منترو هغه پټۍ ورکړي ورته وایي چې تر څو پورې تا سره دا پټۍ وي نو ستا یو ویښته ته هم څوک نقصان نشي در رسولی بیا په سباله باندې کوین په سفر کې یو داسې میدان ته ورسي چې هلته کې د جنگ د وجې د مړو ډېر شی لاشونه پراته وي او د سره په دغه ځای کې یو بل کس هم ملو شي دغه کس د ګوین نه د ګرین ناین د تبر باره کې تپوس وکړي خو ګوین ورته وایي چې زه ګرین نای سره د مقابلې کولو دپاره روان یم دغه کس ګوین ته د هغه ځای لاره سیده کړي په کوم ځای کې چې ګرین ناین وي خو په بدل کې ته څه پیسې وغواړي چې بیا ورله ګوین پیسې ورکړي او د خپل منزل طرف ته روان شي خو د لږ مخکې تلو نه پس یو دوه کسان په ده باندې حمله وکړي او ګرفتار کړي او د ګرفتارۍ نه پس هغه کس د مخې ته راشي کوم چې ده ته لاره سیده کړې وي دغه کس د ګوین نه د منترو هغه پټۍ واخلي او ورته وایي چې ستا دلته کې راوستل دا زما یو پلین و او د ګرین نای هغه تبرته هم واخلي او بیا ولې خپې او لاسونه وتړي او دلته کې پرېږدي د دغه کسانو د تلو نه پس ګوین د خفیه چاقو په مدد سره خپل لاسونه کولو کړي او بیا په ځنګل کې د خپلې لار تالا شروع کړي خو د شپې د راتلو سره ترې دوباره ورکه شي په دې دوران کې ده ته په نظر باندې یو خوشي کور راشي او چې څنګه دی دغه کور ته دننه ورننوځي نو په هغې کې ده ته څوک هم ملو نه شي چې بیا دی ښه بېغمه په یو بیډ باندې وده شي خو په دې کې یوه ښځه راشي او ده ته وایي چې ته زما په بیډ باندې ولې ملاستې نو په جواب کې ورته ګوین وایي چې زما نه لاره ورکه شوې ده بیا دغه جینۍ په هوا کې د ګوین خواله راشي چې دې سره ګوین پوه شي چې دا یوه عامه جینۍ نه ده بلکې یوه آدمه ده بیا دغه جینۍ ګوین ځان سره د یو تالاب خواله بوځي ورته وایي چې دې تالاب ته ورکوش او زما کټ شوی سر راوچت که دغه جینۍ ګوین ته وایي چې د یو مالداره کورنۍ سړي ما سره زبردستي کوله خو چې ما ته انکار وکړو نو بیا هغه سړي زما نه سر کټ که ګوین د دې جینۍ سر راوچتولو دپاره اوبو ته لاندې ورودانګي او چې څنګه لږ غونته کې لاندې لاړ شي
نو یوه کوپړۍ ورته په نظر ورشي چې بیا دغه کوپړۍ راوچته کي او چې څنګه د اوبو نه رابار شو وګوري نو اوس د هغې جنۍ په ځای یوه لومبړه وي. بیا دی واپس دغه کور ته دننه راشي او په کومه بستره باندې چې دی اوده وي نو په هغه بستره باندې اوس د دې جنۍ مړ لاش پروت وي او د سره په لاس کې چې کومه کوپړۍ وي نو هغه هم په صحیح سر کې بدله شي چې بیا ډېرې دیارې د لاسه د لاس نه پرېوځي. ګواین دغه کوپړۍ راوچته کړي او د جنۍ هغې تنې سره کېږدي. په دې دوران کې دته په دغه کور کې د ګرینۍ تبر هم ښکاره شي چې بیا دې دغه تبر راوچت کړي او د خپل منزل طرف ته دوباره روان شي او چې څنګه شاته وګوري نو هغه لومبړه اوس هم د پسې شاته را روانه وي. ګواین دغه لومبړه ځان سره ملګري کړي او په یو غار کې د شپې کولو نه پس سهار دوباره خپل سفر جاري کړي. خو په لاره کې ګوین ډېر زیات وږی شوی وي چې بیا څه ځنګلي خریړې وخوري او خپلې لومبړې لتې هم ورکړي. دغه خریړې ډېر زر په د باندې ولټۍ ولګي خو د دې باوجود هم د همت ونه بایلي او خپل سفر جاري کړي. خو د لږ مخکې تلو نه پس ګوین بیا د لوګي د لاسه بېدمه شو په ځمکه باندې راپرېوځي. خو دغه لومبړه وله حوصله ورکړي چې بیا ګوین راپاسي او په سفر کې یو محل ته ورسي او چې څنګه دروازه کولو کې نو دوباره راپرېوځي او بېهوشه شي او چې په سبا باندې سترګې وغړېږي. نو د دغه ځای راجا د خوا کې ناسته وي اصل کې د دغه ځای راجا دی پیژني چې بیا ګوین ځان سره بوزي او راني سره یې ملو کي. ګوین چې دغه راني وویني نو دته دغه راني بالکل د خپلې ښځې اصل په شانتې ښکاره شي. بیا راجا ګوین ته په دې ځای کې د یو څو ورځو آرام کولو دعوت ورکړي. ګوین د راجا خبره ومني او بیا راني دته څه کتابونه وښیي خو په دې باندې راني دته رانږدې شي. بیا یوه ورځ راجا په خبرو کې د ګوین نه تپوس کوي چې د آخر څه کول غواړي. نو په جواب کې ورته ګوین وایي چې زه به صرف یو ریښتونی سپاهي جوړېدل غواړم. او په سبا باندې چې ګوین د خوب نه راپاسي او وګوري نو راني د خوا کې ناستې وي او دته ګوري خو د په راپاسېدو سره د خوا ته رانږدې شي او هغه شان پټۍ وله ورکړي څنګه چې د خپلې مور ورکړې وه. راني دته وایي چې دا پټۍ تر کومې پورې تا سره وي نو دا به ستا حفاظت کوي. د راني د تلو نه پس ګوین فورا خپل سامان راواخلي او د محل نه راوتښتي. خو په ځنګل کې راجا یو پیره بیا د مخې ته راشي چې ګوین ته ډېر زیات ویریږي. خو راجا دته وایي چې تا ته زه ستا لومبړې واپس کولو دپاره راغلی یم. د دې نه پس ګوین لومبړې سره روان شو په سفر کې یو داسې ځای ته ورسي چې هلته کې هر طرف ته لړوي. خو په دې کې اچانک دغه لومبړه د ګوین لاره ونیسي او ورته وایي که ته چېرته د دې ځای نه مخکې لاړې نو ژوند دې به نه بچ کېږي. خو ګوین په دې لومبړې باندې هم په تبرګي باندې ګزار وکړي او د دې ځای نه وشړي او بیا په یوه کښتۍ کې کښېني او مخکې روان شي او چې څنګه لږ غونته کې مخکې لاړ شي نو دی وویني چې ګرینۍ اوده وي. بیا دې تبر په ځمکه باندې کېږدي او د هغه د راپاسېدو انتظار کوي او چې څنګه سهار شي نو کرسمس دپاره ګرینۍ راپاسي. ګوین ګرینۍ ته وایي چې زه خپلې وعدې پوره کولو دپاره راغلی یم. په جواب کې ورته ګرینۍ وایي چې صحیح ده ته خپلې وعدې پوره کولو دپاره راغلی یې نو بیا ما ته هغه شانتې سر ښکته کړه څنګه چې درته ما د قلمېدو دپاره ښکته کړی و. ګوین ګرینۍ ته هغه شانتې سر ښکته کړي چې څنګه ګرینۍ تبر سر ته اوچت کړي نو ګوین ته ډېر زیات ویریږي او شاته وتښتي او ګرینۍ ته وایي چې د دې نه علاوه بل څه لار نشته. نو په جواب کې ورته ګرینۍ وایي چې نه څنګه درته ما سر ښکته کړی نو هغه شانتې به یې ما ته ښکته کړي او چې څنګه په درېیمه پیره ګوین سر ښکته کړي او ګرینۍ پې ګزار کوي نو ګوین بالکل په صحیح وخت باندې د دې ځای نه وتښتي او چې څنګه د دغه ځای نه رابار شي نو بار د آس د انتظار کوي. دی فورا په دغه آس باندې کښېني واپس خپل هغه کور ته راشي په کوم ځای کې چې د مور د زخمونه صفا کړي وي او یو څو ورځې بعد د ایسل خوا له لاړ شي او هغې سره لږ وخت تېر کړي. خو ډېر زر د راجا ارتر طبیعت خراب شو د مړ کېدو نه مخکې د نوي راجا جوړېدلو دپاره د ګوین انتخاب وکړي او د راجا جوړېدو نه یو څو ورځې بعد د ایسل نه د ګوین زوی هم پیدا شي چې بیا ګوین په زبردستۍ باندې د ایسل نه خپل زوی واخلي او د هغې په بدل کې ایسل ته یو څو سکې پرېږدي او دغه شانتې یو څو کاله بعد ګوین یوې مالدارې جنۍ سره واده وکړي. خو د واده کولو نه یو څو ورځې بعد دشمنان د په سلطنت باندې حمله وکړي خو په دې جنګ کې د ګوین زوی مړ شي او چې کله د جنګ نه بعد ګوین واپس قلعې ته راننوځي نو د عوام دی په کاڼو باندې ولي چې د دې نه دته د خپلې کمزورۍ اندازه وشي. د دې نه پس یو کال بعد د نوې رانې لور پیدا شي خو د دشمنانو پوځ اوس هم د ګوین پوځ د هر طرف نه ګیر کړی وي چې بیا ګوین د سلطنت پرېږدي او خپله لور ځان سره بوځي او ګوین یوازې پرېږدي او چې څنګه دشمنان د ګوین په محل کې قدم کېږدي نو ګوین د خپل ځان نه د منترو هغه پټۍ لرې کړي کومه چې د خپله مور ورکړې وي. خو د پټۍ په لر کېدو سره د ګوین د تنې نه سر جدا شو او لاندې راپرېوځي او چې څنګه د ګوین سترګې وغړېږي نو دی د ګرینۍ مخې ته ناستې وي چې بیا ګرینۍ سر ته تبر اوچت کړي او د ده نه سر قلموي نو ګوین یې منې کړي او ورته وایي چې په یره کې ژوند کول خپلې زندګي تباه کول دي او د منترو هغه پټۍ د ځان نه لرې کړي او ګرینۍ ته وایي چې ته اوس زما نه سر وهلی شي
خو ګرین نای ورته وایي چې بس په دې کار سره ته یو ریښتونی او بهادر سپایي جوړ شوې. دې سره دا ښایسته کهاني هم په دې ځای باندې ختمیږي. ګرانو کتونکو که ویډیو م خوښه شوې وي نو لایک کمنټ یې کوئ او چینل در سره سبسکرایب کوئ.